بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو، د تیر درس په دوام دا ځل په تشریح سایې په لړۍ کې د نوي څپرکي څخه شروع کوو چې زموږ او ستاسې شپږم څپرکی دی او هغه د کوریلیشن انالیسیس یا کوریلیشن ټیسټ څخه عبارت دی. چونکې د نوم څخه یې معلومیږي چې کو دوه ته وایي او ریلیشن ارتباط ته وایي، یعنی خامخا دوه برخې یا څو شیان به پکې شامل وي تر څو د هغه په منځ کې ارتباط وساتل سي او دغه ارتباط اغیزه معلومه کړل سي. نو د مخه در دې چې په کوریلیشن باندې خبرې کوو، موږ او تاسې باید یو څه بل زده کړو چې هغه په نامه د ویریبل دی، یا موږ او تاسې چې په پښتو کې ورته وایو متحول، هغه چې په حرکت کې. متحول په صورت عموم کې څلور ډوله دي، اما د ډاټا د تحلیل پر بنیاد موږ کولی شو هغه دوو ډولونو ته تقسیم کړو چې یو د هغو څخه یې موږ ورته وایو خپلواک متحول. خپلواک ته موږ او تاسې وایو انډیپینډنټ ویریبل چې زه کولی شم په آی وی سره وښیم. دوهم ډول یې موږ او تاسې د تابع متحول په نامه یادوو چې هغه ته ډي وي یا ډیپینډنټ ویریبل وایي. د دې لپاره چې موږ او د دې دواړو په منځ کې توپیر پیدا کړو، خپلواک متحول همیشه خپل حرکت اول ښکاره کوي او اغیزه یې معلومداره ده په تابع متحول کې لیدل کیږي. د دې لپاره چې د خپلواک متحول اغیزه تر کومې کچې پورې په تابع متحول کې محسوس کړل شوی یا ښکاره شوی ده، یا څومره قدر کولی شي خپلواک متحول تابع متحول تشریح کړي، نو له دې دپاره موږ د کوریلیشن انالیسیس څخه کار اخلو. دا د استنباطي احصایې د یو د خاصو ازمایښتونو څخه یو ازمایښت دی چې موږ او تاسې د ویریبلونو په منځ کې د اړیکو د ارتباط د شننې لپاره کاروو. په سټاټسټیکس کې کوریلیشن موږ د آر د سمبول باندې په نښه کوو چې هغه معمولا تر مثبت یو کوچنی دی او تر منفي یو غټ دی. معنا یې دا ده چې هره ویالیو چې کوریلیشن کې راوځي آر، هغه به تر نه مثبت یو ډیریږي نه به تر منفي یو کمیږي. دا ویالیوګانې موږ ته د پروبابیلیټي پر اساس باندې سنجول کیږي، یعنی هره ویالیو به موږ ته پروبابیلیټي د سلو له قراره سنجوي. نو کوریلیشن په صورت عموم کې درې ډولونه په ذات کې لري یا درې ټایپس یې موږ پیژنو. یو د هغو څخه په نامه ده ټایپ 1 دی، دوهم د هغو څخه ټایپ 2 دی او دریم یې ټایپ 3 دی. د دې څه وروسته هر یو ځان ته بیا خپل طبقې لري چې له هغو څخه دا ځل غواړو پر اول پر ټایپ 1 باندې خبرې وکړو. اول ډول ټایپ 1 کې موږ او تاسې مثبت ډول کوریلیشن لرو، پازیټیو کوریلیشن چې مثبت ورته وایي. مثبت کوریلیشن څه ته وایي اصلا؟ که چیرې تاسې یو سکیټر ډایګرام فرض کړئ، چونکې هغه د باکس په شکل جوړوو، خیر داسې فرض کړئ چې دا ایکس ویریبل دی او دا وای متحول دی، معمولا تابع پر وای دی او خپلواک پر ایکس محور دی. د دوی دواړو په منځ کې چې کله ارتباط مثبت خیږي نو د دوی لیکه به په دا شکل جوړیږي، یعنی که یو ډیریږي بل به ورسره ډیریږي او په عین شکل کې، او که یو کمیږي دا بل به هم ورسره کمیږي. نو دا دلته داسې په شارټکټ توګه کولی شي چې انډیپینډنټ ویریبل که چیرې ډیر سو نو زموږ ډیپینډنټ ویریبل هم ډیریږي، که چیرې زموږ ډیپینډنټ ویریبل کمیږي نو زموږ ډیپینډنټ یا تابع متحول به هم کمیږي. دوهم ډول ټایپ په ټایپ 1 کې نیگیټیو ډول دی، نیگیټیو یا منفي. هلته بیا برعکس د پازیټیو معکوسه رابطه شي. که چیرې تابع خپلواک متحول ډیریدی، په داسې حالت کې زموږ تابع متحول ټیټیږي. که چیرې موږ یو مثال د دې لپاره راواخلو، د ځغاستې په ډیر کولو سره انسان د سرطان د سږي د سرطان د مریضۍ څخه د کمیږي، او یا که چیرې موږ وایو هر څومره چې د سکیورټي لیول ډیریږي په هماغه اندازه په ملک کې انپلایمنټ راکمیږي، یعنی بیکاري کچه راکمیږي. یو ډیریږي بل کمیږي، دا کیدلی شي په تاثیر مثبت او منفي وخیږي، مشکل نه لري. عین شکل کې که چیرې آی وی ډیریدی دی به ورسره کمیږي، او که یا دی کمیدی ډي وي به ورسره ډیریږي. دریم ډول کټګوري په ټایپ 1 کې د نو ریلیشن په نامه ده، یعنی
مطلق ارتباط دی په منځ کې 0 دی، 0 دی. که یو ډیریږي یا کمیږي پر بل هیڅ نوه اغیزه نه رامنځته کوي. څلورم د پرفیکټ په نامه دی. پرفیکټ معمولا دوه اړخه لري، یا منفي یو او یا مثبت یو، لکه دلته چې اشاره لوړه ورته سوې ده په دې ځای کې. منفي یو سیاده پرفیکټ نیگیټیو کوریلیشن دی. پرفیکټ نیگیټیو کوریلیشن دی ته وایي چې د خپلواک متحول په تغیر سره په تابع متحول کې 100% د هغه معکوس تغیر رامنځته کیږي. که چیرې د دغه شکل موږ رامنځته کړو نو موږ کولی سو چې په سکیټر ډایګرام کې یو فټ لاین موجود دی، ټوله پوینټونه پر همدغه لیکه باندې قرار لري. یو پوینټ د دې څخه ای خواته نه دی، یعنی ټوله پوینټ پر همدغه لیکه د دواړو پر دا فټ لاین باندې قرار لري. مثبت یو یا پرفیکټ پازیټیو کوریلیشن د هغه لپاره بیا که چیرې موږ دا فټ لاین وبولو، ټوله پوینټونه د دواړو متحولونو کانجاینټ پوینټونه پر همدغه فټ لاین باندې منظم ایښودل کیږي. که چیرې هر څومره قدر نکات و فټ لاین ته نږدې کېدل په همهغه اندازه د آر ویالیو و که چیرې مثبته وه مثبت یو ته نږدې کیږي، او که په دا شکل منفي وه نو آر به و منفي یو ته نږدې کیږي. دا مساوي کوو. دغه عمومي برخه ده. بل ډول ټایپ چې هغه ټایپ 2 دی، موږ یې کولی شو کوریلیشن پر دوو طبقو تقسیم کړو. یو یې په نامه د لاینیر دی او بل یې په نامه د نن لینیر دی. لینیر چې کله د دوو ویریبلونو په منځ کې فټ لاین موجود وي دغه ته لینیر وایي، او نن لینیر کله چې د دوی په منځ کې فټ لاین نه وي موجوده دې ته نن لینیر وایي. د دا څخه وروسته ټایپ 3 کولی سم زه لاندې طبقه کړمه. ټایپ 3 هغه څلورو طبقو ته موږ کولی سو تقسیم کړو. لومړی پر دې ځای به منظم کو. لومړی ډول په دوی کې سمپل دی یا سمپل کوریلیشن چې موږ ورته وایو. دوهم ډول ملټیپل کوریلیشن دی. دا نسته، یوازې درې ډوله دي. او دریم پارشل، بعضې خلک سیمی پارشل ورته کاروي خو هغه نه دی، سیمی پارشل. سمپل کوریلیشن هغه حالت رامنځته کیږي چې کله موږ په ډاټا کې یو آی وي ولرو او د دوه ډي وي ولرو. یعنی یو خپلواک متحول به پر دوه مختلفو البته دوه خپلواکه وبخښئ دوه خپلواکه متحوله به پر یو ډي وي باندې اړیکه څېړي. مثال په توګه زه غواړم معلوم کړم چې د خوشحالۍ راز په څه کې دی، نو دوه فاکتوره ما په خپله کوېسچنیر کې سنجولي دي. یو د شاپینګ ډیر کول او بل د عاید زیاتوب. نو زه غواړم د دې سره مثلا دا دواړه ویریبلونه زه غواړم پر خوشحالۍ باندې وڅېړم چې کم یو ډیر زیات اغیزه کوي، آیا د پیسو ډیر ګټل او که د شاپینګ ډیر کول کم یو دی. یا کېدلی سي مثلا زه وایم چې د سرطان د مرضي په کمښت کې ځغستا ډیره ګټه کوي او که میډیکیشن یا میډیټیشن ډیره ګټه کوي. دا دواړه غواړو وڅېړو. ملټیپل بیا برعکس د سمپل، په هغه کې بیا په ملټیپل لیول کې بیا موږ یو ډي وي لرو، یو ډي وي ورسره ستا مور ای ویز دی. دلته فقط موږ یو انډیپندنت ویریبل درلودی، مګر دلته بیا موږ مور دین وان آی وي لري. کېدلی سي هغه مور دین 2 مثلا کولی سي 3 4 5 څلور 5 6 مور دین 2 چې هر څونه راغله له هغونه کولی سي. په پارشل کې بیا عیني شکل دی، یو ډي وي ستا مګر څو ته مور آی ویز لري، مګر هغه نور به ټوله ته کانسټنټ نیسې، فقط 1 آی وي به ته د ځانه سره کنسیډر کوې. یوازې به یو آی وي پر مربوطه تابع متحول باندې څېړې، باقي نور چې هر څونه آی ویز موجود دي هغه به همداسې ساکن پاته کوې. معمولا د سټاټسټیکس په ژبه کې کوریلیشن
د درو طریقو له لارې کولی سو موږ وښیو. دا د دې طریقې په صورت عموم کې په لاندې ډول دي. یو د هغو څخه موږ او تاسې سکیټر ډایګرام بولو یا بعضې خلک یې سکیټر پلاټ بولي. سکیټر پلاټ په دا شکل سره په مختلفو پروګرامونو کې وجود لري. معمولا ایکس اکسس چې پر دې ځای قرار لري هغه زموږ او ستاسې انډیپینډنټ ویریبل دی. وای اکسس موږ او ستاسې ډیپینډنټ ویریبل دی. د دې دواړو په منځ کې ارتباط د یو سټرایټ لاین په توګه رامنځته راشي، یا مثبت یا منفي هر رقم چې راغلی. یا مثلا دا رقم پر دې باندې دا کوم ټکي چې راشي دا ټکي بیا موږ ته د آر په ذریعه راشي چې څو دی. دوهم چې دې لپاره ریګریشن هم کارولی شو وروسته. دوهم ډول چې هغه ډېر مشهوره دی کارل پیرسن کوافیشنټ اف کوریلیشن دی. کوافیشنټ اف کوریلیشن دا بل ډول دی چې هغه هم د آر په طریقه سره څه کیږي حلیږي، او د دې لارې موږ کولی سو ځواب په صحیح توګه سره راوباسو. مګر کارل پیرسن کوافیشنټ چې هم تاسې راباسي ډاټا باید یاد مو وي چې ډاټا مطلقه توګه باید کوانټیټیټیو یا کمي ډاټا وي. نو د هغه لپاره موږ فارموله لرو چې آر مساوي کیږي زموږ ان چې هغه په ان ګروپ ډاټا کې د ابزرویشن د ارقامو مجموعه ده او په ګروپ ډاټا کې د فریکونسیو مجموعه ده. ان سمیشن ایکس وای منفي سمیشن ایکس سمیشن وای دا ټول تر جذر لاندې په دې ځای کې ان سمیشن ایکس سکویر ماینس سمیشن ایکس هول سکویر منفي ان سمیشن وای سکویر ماینس سمیشن وای هول سکویر. دغه عمومي فارموله د ریګریشن د کارل پیرسن کوافیشنټ اف کوریلیشن ده چې د دې لارې موږ کولی سو آر راوباسو او مثالونه به په راتلونکي ویډیو کې ورباندې حل کړو. دریم ډول چې هغه مشهوره دی هغه د سپیرمن رانک کوریلیشن په نامه دی. سپیرمن رانک کوریلیشن انالیسیس یا کوافیشنټ اف کوریلیشن دی. سپیرمن برخلاف د کارل پیرسن چې په هغه کې یوازې کمي ډاټا په سنجش شوې وه، په سپیرمن کې ډاټا یو برخه آرډینل کیږي، یعنی په ډاټا کې آرډینل حالت رامنځته کیږي. آرډینل حالت موږ څه ته وایو؟ کیټګوریز پکښې موجود کیږي په هغه کې، لکه موږ ورته وایو ښه ډېر ښه په دا ترتیب سره ډاټا یا پوښتنه موږ یا ویریبل ولرو. نو د دې لپاره چې بیا موږ وکولی سو هغه ته رانک ورکړو، درجې ورکړو، نو موږ هغه کوالټیټیو ډاټا په کوانټیټیو لیول کې په نومریک شکل باندې اړوو. نو هغه ته بیا موږ فارموله ورکړو، هغه هم کولی سي په آر سره وښایاست، او د هغه لپاره تاسې کولی سي فارموله یې ورته جوړه کړئ چې موږ او تاسې ته راایستل سوې ده. 1 ماینس شپږ سمیشن ډي ډیوییشن ته وایي، د هغه سکویر د رانک ډیوییشن دی تقسیم پر ان د ابزرویشن تعداد دی او په دې ځای کې n سکویر ماینس یو دی. دلته تاسې یاداشت نیسئ چې دغه n چې په کله کوریلیشن کې شامل سو بیا موږ نسو کولی نور نو په دې کې د کلاس ډاټا ونیسو، دا هغه n نه دی، دا فقط او فقط د ویریبل په ویریبل کې په هر ویریبل کې د ابزرویشنونو د تعداد مجموعه ده. څونه تعداد موجود دی هغه په دغه n کې شامل کېدلی سي. عین د سترګې په سپیرمن کې هم همدا شی کاریږي چې د دې وروسته به په راتلونکي ویډیو کې پر دواړو باندې یو مثال حل کړو تر څو موږ وکولی سو پوه سو چې کارل پیرسن کوافیشنټ اف کوریلیشن او سپیرمن رانک کوریلیشن څرنګه کولی سو د ډاټا په لرلو راوباسو.